دعوت دو قسم ده، یو دعوت کافر ته ده، دویم دعوت مسلمان ته ده. کافر ته دعوت ورکا، خپ تواضع سره دعوت ورکا ایمان طرف ته. مسلمان ته دعوت ورکا اعمال طرف ته په تواضع. نو چې کله رسول الله وی اعرض علیهم الاسلام، اول دعوت پیش کا، فإن قبلوا فبها ونعما. کو نشو بیا جزیه پیش کا، او که بیام نشو اوس تواضع نه ووړي د بل طرف ته، بیا په شمشیر سم کا. او مسلمان چې ایمان راوړی وي او اعمالو کې کمزوري وي، نو توصیه وکا، تشویق وکا، اهمیت ورته بیان کا چې د دې دغه اهمیت ده، کدی و نکړه سزا او جزا هم دغه وی. بیا که په توصیه و نشو، که په تشویق او په ترغیب بیا و نشو، بیا په منکراتو باندې اختوي، مصروفي، متکرر وي، نو بیا فلیغیره بیده. دا طرز او طریقه مونږ ته چا ښودلی؟ جواب راکړي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. قدرمندو، زمونږ او ستاسو ډېر لوی مسؤلیت دی. الله دې هغه امتحان نه وساتي چې قیامت په ورځ الله راته وایي سره د علم، سره د سپین چپن، سره د پټکۍ او لونګۍ، سره د ګیرو، سره د دعوا د علم، سره د مسؤلیت، که الله آوازو کې وامتازوا اليوم ایها المجرمون. ځکه عالم دا د رسول الله نائب دی، او په هر دور کې عالم ربانی دا د رسول الله مبارک نائب دی. مولاي صل وسلم دائما أبدا.